وی اوس مې مور ته په مطاف کې دا خبره وکړله چې مورې دا کعبه او ستا دا مخ برابر دی. ما ته اوس ستا د مخ اندازه وشوله. پلاره ما اوس وپېژندلې. زه هم ته پلار هلته بوځه چې ویې پیژنې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وکتل الله ورله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي. صحابي ورته وایي د الله حبیبه که سړی بار بار ګوري په مخه د مور مخ ته او د پلار مخ، نبی علیه السلام ورته وایي چې سړی بار بار ګوري نو الله به ورله بار بار اجر ورکوي، په مخه به الله اجر ورکوي. چې د مور او پلار مخ ته ګورئ الله به اجر درکوي. او بیا په رمضان المبارک کې مور ته وایه پلار ته وایي زه دله روژه ماتې تیارومه ته کښېنه. ابو وایي چې زه څه کومه؟ وایي ته ماته لږه دعا کوه د روژه ماتې ټیم دی، زه به دله شربت برابرومه ته دعا کوه، زه به دله سالن برابرومه مورې ته دعا کوه. یقین وکئ بیا به روژه راشي او کور ته به راشي خو مور به نه وي. روژه ماتې به ماتئ خو مور به نه وي. بیا به ډېر ارمان وکړي